کله ناکله زموږ په سر تېز درد راشي او داسې تېز درد یې وي چې زموږ په سر کې څوک څټکې وهي یا ولا څوک څټل. زه د سر د درد په باره کې خبره کوم. سر دی دا به په وړو کې د 3 ماشومانو کې به د 2 ماشومانو دا لازم وي. ریسرچ دا وایي او په مشرانو کې لوی کې اډلټس چې کوم دي ساینټیفیک ریسرچ موږ ته دا وایي چې هغوی به چې دی د 10 اډلټس کې به د 9 اډلټس لازم سر درد وي، د دوی به سر درد لازم وي. نو دومره عام چې دا سر درد دی خو خلک یې دومره نه پیژني او څوک یې دومره توجه هم نه کوي. د ځینو خلکو په سر درد ډېر راځي خو کله چې ستاسو په سر درد راشي تاسو به وایئ چې یار بیا مې شو په سر باندې درد. د ډېرو خلکو په ذهن کې دا یو مس انډرسټینډینګ پروت دی. هغوی وایي چې کله د هغو په سر درد وي هغوی وایي چې زموږ په مزغو باندې درد وي، خو په مزغو باندې درد نشي کېدی ځکه چې په مزغو کې پین ریسپټر نه وي. د بغیر نشې نه هم برین سرجري کېدی شي. نن به موږ مختلف قسمه سر درد باره کې خبره کوو او د هغې ریزن به وایو چې څه ریزن د دې کېدی شي او ټریټمنټ به وایو چې دا به څنګه ښه کېږي. که کله هم ستاسو د سترګو د پاسه کومه حصه چې دا د تندي سره پاسه دغې باندې درد وي یا د سترګو د لاندې دې سایډونو ته درد وي یا د بل سایډ سترګو سره درد وي لاندې سترګو لاندې او یا که یوه سره پوزه هم بهیده نو تاسو ته ساینس هیډیک دی. دې ته ساینس هیډیک وایي. دا چې دی که نه زموږ په پوزې شاته چې کوم دی هغه ساینس چې دی هغه انفلیم شي، میوکس نه هغه ډک شي نو هغه درد شروع کړي. د دې وجه چې دا یا به انفیکشن وي یا به ټیومر کېدی شي او یا به څه قسمه الرجي هم کېدی شي. د دې وجې نه کېږي او د دې علاج دا دی چې تړمې اوبه څښئ د هغې سره به ښه شي انشاءالله. او یا چې کله هم څملی نو 2 بالښتونه سر ته ږدئ او یا په مخ باندې تړیا ږدئ. د دې سره به ستاسو کم انفیکشن دی هغه به کم شي او میوکس راوتو کې به ډېر زیات مدد وکړي. که کله هم ستاسو تندي باندې پاس سر باندې درد وي یا د غوږونو خوا او شاته یو درد وي یا یې ورسره سایډ د اوږې د امرۍ بره سایډ دا یې ورسره هم درد کوي نو دې ته ټینشن هیډیک وایي. ټینشن هیډیک چې دی دا زموږ په مغزو کې چې کوم نرو کیمیکل دي هغه امبیلنس شي. نیرو کیمیکل امبیلنس وجې نه دا کېږي او کم مغزو کې کم پین ریسپټر دي هغه کولایدل شروع کړي نو ځکه پین کوي. د دې وجه چې دا یا به تاسو صحیح خوب نه کوئ، خپل خوب به نه پوره کوئ، خوب به نه پوره کېږي یا به تاسو ته څه ټینشن وي، څه ایګزام ټینشن یا به ستاسو خوراک سم نه کېږي. د دې ټریټمنټ دا دی چې ګرمې اوبه څښئ لږې ډېرې او یا سم بیلنس ډایټ والا خوراک کوئ چې هغې کې سم نیوټرینټ وي یا پیپرمنټ اویل چې دی هغه په اوږو باندې شاته لګوئ نو دې سره به هغه ټینشن ستاسو ختمېږي. او که ستاسو په یو سایډ باندې درد راځي او یا په دې بل سایډ باندې درد راځي او که چېرته لایټ سره ستاسو هغه درد سیوا کېږي او یا که چېرته تاسو له الټۍ ورسره هم درځي نو دې ته مایګرین هیډیک وایي.
مایګرین هیډیک چې دی دا زموږ برین کې کم نرو چې دي هغه ویزو ډایلیشن کېږي، هغې سره خوا او شا چې کم پین ریسپټر یې هغه کار شروع کړي، نو د هغې وجې نه دا پین کوي. د دې وجه چې دا کم کازز چې دی دا دي که د دې هیریډي کاز دی، که چېرته ستاسو مور پلار کوي نو تاسو ته هم کیدی شي. او یا به تاسو چېرته ډرینکینګ سیوا کوئ، الکوهل به ډېر استعمالوئ. د دې ټریټمنټ دا دی چې تاسو ګرمې اوبه سره او هغه خوراک سره خورئ چې په هغې کې ویټامین B2 and B12 وي، بادام، پسته، اخروټ دا ورسره خورئ نو دې سره به تاسو دا ښه کېږي. که تاسو دا ویډیو ډېره که یې خوښه شوه نو تاسو زموږ د فیسبوک او د انسټاګرام پیج لایک کړئ او کمنټ وکړئ په دې ویډیو باندې. لینک په ډسکرپشن کې دی، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په اخره کې thanks for watching.